کس چې کوم دي د زودي د مال د ما غاړي په سړي راځي اته منډه والا نه ځان په پتا پويو. السلام علیکم. څنګه ولې خیر دی تا کړی منډه والا؟ جی څنګه خیر دی ټیک ټاک. شکر دی شکر. خیریت دی. ولې مې چې څنګه سکار مار کار هاي ولې کار ډېر خراب دی. هاي کا به خدای نور مونږه دا خبره ده. هغه وجی راځي. الله خیر. پیرګه پدې پته مې پوهه کې تاسو ولې ټول منډه واخې ولې خیر دي زلزلہ دا څنګه چل دی؟ السلام علیکم. ولې کار دی تاسو غوځان ډېر زیات خراب نه نه خیر موږ کار نه سمر راغلی والله ایمان والله لا اله الا الله زه غریب وړر کار هم ملونه شو نه والله ټول دیاړي ماري ته ماری والله روپے دیاړي دا چې زر روپے را 10,000 کم ځای وکړو ها کور ته زه خود جو کور ته ډایرک وځي قسم دې چې زما خدای نه کار وکړي سو کسان یې درې ها زر نه 15 روپے والے وځي اوس ته گاڑی کې راکې نه چې ستا قسمت خراب دي تا باندې وکړو کوم خاجي خاجي خدای راته وایا او جی هغه هم 15,000 ورکړي او جی تعالی 15,000 روپے درکم ته پیسې کې بس دا بيجي ما ته ګړه سودا مو ته کوجی نو وړي موړي به پیو سودا تا ته نن کار ملونه شو نه جی نه سه مرز دی 10 منټ او 3 بجې دې ټیم ورته د کار ملونه او جی نن ما شه دې درېمه که سره ورم مرز دی دا خبره ټاکه پکې جوړې دی کني واسه خو دې فکرې بس وشي کني یا د سالورو زګره سو غټلې دي سره راځي کنه شپږ سوي شپږ سوا دا چې سي دی اړیو لګي نو ضرور به راځه ها جی زرم راشي 1200 راشي هر څو پکې بس دغه پورې جی خبره جی خلک چې درې سالورو د تا کار تا د ملونه شو هاي چې دغه درې سالورو د تا د کار ملو شو مطلب چې تا زر روپے هم غټل نو سلو روپے واسه ملاوي هاي بالکل جی ټیک شو نو تا ته 15,000 روپے ملو شوې دا ونیسا دا ستا چې کومې سلورو د شوټي شوې را چې ته کار نو دا غي مزدوري نه ته ملو اوس بشر ته دی مزيو کو ته وځو وړي مړې سودا مو دا وډي پس تا ټړې لري نه بوزم بیا به واپس تګران او نن لاړ شکور دا څنګه راځه نن مزدوري ملو شو دا سبب بیا الله شته صحیح جی بالکل اوکے له لپاره